بیا دې وګوري چې آیا د هغه تدبیر د یو داسې شي مخنیوی کولی شي چې د هغه بدی سي. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. لدغه روخانه خبرو سره مونږ دغه قرآن نازل کړی دی او الله چې چاته وغواړي لار ورخي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. کوم کسانو چې ایمان راوړ او کوم کسان چې يهوديان شول او صابیان او نصارا او مجوسیان او کوم خلک چې مشرک شول، الله به د هغو ټولو په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکړي. هر څه د الله تر نظر لاندې دي. د حج مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 22مه مبارکه سوره ده، په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 13 آیت څخه اوري. د دغه آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیت نویني چې د الله په وړاندې سر په سجده دي هغه ټول مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي، لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې، څاروي، زیاتره انسانان او زیاتره هغه کسان هم چې د عذاب وړ ګرځېدلي دي. او الله چې څوک ذلیل او رسوا کړي هغه ته بیا کوم عزت ورکوونکی نشته. الله چې څه غواړي کوي. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. دا دوه ډلې دي چې د هغو په منځ کې د خپل رب په باب جګړه ده. له دوی نه هغه کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د اور جامې جوړې شوي دي. د هغو د سرونو د پاسه به خوټېدلې اوبه ورتوی شي چې په هغو سره به یوازې د هغو په ټوکی نه ان د ګیډې دننه برخه به یې وریت شي، یعنې وسوځي، او د هغو د تعذیب لپاره به د اوسپنې ګرزونه وي. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. کله چې هغوی د ورختایي له امله له دوزخ نه د وتلو هڅه کوي، بیرته په همغه کې ټیل وهل کیږي چې وڅکي اوس د سوځېدو د عذاب خوند. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بل پلوته کوم خلکو چې ایمان راوړ او کوم کسانو چې نیک عملونه وکړل، الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړی شي او د هغو جامې به وریښمینې وي. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هغو ته د سپېڅلې خبرې قبلولو هدایت ور په برخه شو او هغو ته د ستایل شوي خدای لاره وښودله شوه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعل
سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. کوم کسان چې کافر شول او کوم کسان چې نن د الله له لارې نه او د هغه مسجد الحرام له زیارت کولو نه خلک منع کوي چې موږ هغه د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دی چې په هغه کې د هغه ځای د اوسیدونکو او بهرنیو راتلونکو حقوق برابر دي، د هغو چارچلن په یقیني ډول د سزا وړ دی. په دغه مسجد حرام کې چې هر څوک له رښتینولۍ نه په انحراف کولو د ظلم لاره غوره کړي، په هغه باندې موږ د دردناک عذاب خوند وڅکو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یاد کړه هغه وخت چې موږ د ابراهیم لپاره د دغه کور یعنی د کعبې د خونې ځای ټاکلی، له دې هدایت سره چې له ما سره هیڅ شی مه شریکوه او زما کور د طواف کوونکو او قیام او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک کړه. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. او خلکو ته د حج لپاره عمومي اعلان وکړه چې هغوی تاته له هر لري مزل نه پلي او پروخانو سپاره راشي، ترڅو هغه ګټې وویني چې دلته د هغو دپاره موجودې دي، او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته روزي کړي، په خپله یې هم وخورئ او تنګلاسو محتاجانو ته یې هم ورکړئ. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بیا د خپل بدن خیری ګردونه ایسته کړي او خپل نظرونه دې پوره کړي او د دغه لرغوني کور طواف دې وکړي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. داود کعبې جوړولو هدف او څوک چې د الله د وذکرو حرمتونو درناوی وکړي، نو دا د هغه د رب په نزد په خپله د همغه لپاره ډیره غوره ده، او ستاسې لپاره څاروي حلال وګرځول شول پرته له هغو شیانو څخه چې تاسې ته ښودل شوي دي. نو د بوتانو له پلیدۍ نه ځان وساتئ، له دروغو ویناو نه ډډه وکړئ. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. یوې خواته په مخاړولو د الله بندگان شي، له هغه سره څوک مه شریکوئ، او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو داسې وګڼه چې هغه له اسمانه راوغورځېده. اوس به یا هغه الوتونکي په الوزولو وتښتوي، یا به یې باد داسې ځای ته یوسي وبه یې غورځوي چې هلته هغه تخړې لاړ شي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دغه د اصلي موضوع ور باندې پوه شي او څوک چې د الله د ټاکلو شعایرو درناوی وکړي، نو دا د زړونو له پرهیزګارۍ څخه ده. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تاسې ترې به ټاکلې مودې پورې له هغو یعنې د هدیې له څارویو څخه د ګټې اخیستلو حق لرئ، بیا د هغو د قربانۍ ځای د همغه لرغوني کور سره دی.